کومې ښځې چې ماهانه بیماری وي یا کومې ښځې چې د بچي پیدایش نه وروسته بیماری راشي یا یو سړی د په حالت د جنابت کې دی، دوی په موبایل کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کولی شي او که نشي کولی، یا په کمپیوټر باندې یا په لیپټاپ باندې یا په ټي وي باندې د قرآن عظیم الشان آیاتونه لوستلی شي او که نشي لوستلی. ګران کتونکو، کله چې یو ښځې ته ماهانه بیماری لګېدلې ده یا یو ښځه چې د په نفاس بیماری کې ده، یعنې بچی پیدا شوی هغې نه وروسته چې کومه بیماري وي، یا یو سړی د هغه په حالت د جنابت کې دی، په دغه حالت کې دغه ښځه او سړی نه په ناظره باندې قرآن عظیم الشان ویلی شي او نه چې په حفظ باندې ویلی شي، یعنې په هغې باندې چې دی د هغې په الفاظو باندې خپل زبان نشي خوځولی. خو که چېرته دغه ښځې یا دغه سړي په ټي وي باندې یو آیات ولیدلو، یعنې صرف په سترګو باندې ولیدلو، یا په موبایل کې یو آیات ولیدلو او په خوله باندې الفاظ ونه ویل، نو په دې کې څه خبره او حرج نشته. او که چېرته دوی دغه ټي وي باندې یا په موبایل باندې دغه آیات مبارک ولیدلو، نو دوی دپاره په هغې باندې الفاظ ویل، په هغې باندې تلاوت کول، اگر چې هغه سترګې پټې کړي، اگر چې سترګې کلاوي، خو دوی دپاره دغه الفاظ ویل په خپل زبان سره دا ناجایز دي.